د قربانۍ ورځې را روانې دي اضحیه ورته وایي په عربۍ کې موږ ورته قرباني وایو او تېره جمعه مې د قربانۍ متعلق یو څو مسایل درته ویلي وو ما خلک څاروي اخلي نو ما د نصاب خبره م کړې وه چې قرباني په چا واجب ده او دویم مې راته د څاروي م ویلي وو چې په کوم څاروي قرباني کېږي قرباني څه شی دی د مارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوسو ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسوله دا قرباني څه شی دی نو رسول الله مبارک او فرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د نیکه د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو بیا صحابه تپوس کوي چې زمونږ پکې څه دي مال نافع موږ پکې چې قرباني کو داغه طریقه خوشتا او موږ له پکې څه ثواب کیږي که نه کیږي ټیک ته د ابراهیم علیه السلام طریقه چې موږ جمع دی کو یو ښه خبره ده خو ثواب زمونږ پکې څومره کیږي هغه مقدار راته وښایه نو رسول الله مبارک فرمایل وی چې کم څاروی لاله د هغې په شا چې څومره ویښته دي د هغې برابر نیکۍ درته میلاوي او که ګډ دی اعلان کو چیلې د هغې په شا چې څومره وړی ده او د چیلي په شا څومره ویښته دي د هغې برابر ثواب درته میلاوي ګوره دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی او بیا رسول الله مبارک فرمایي من وجد ساعة من المال چې څوک مالدار د هغې بیان ما تېره جمعه درته کړی چې په چا قرباني واجبه د مالدار څه ته وایي او فلم یضحي د قرباني ونه کړله نو فلا یقربن مصلانا ډېرې زمونږ جومات ته نه راځي عیدګاه ته چې بلکل را نه شي دې زمونږ عبادت خانې ته بلکل را نه شي ګور دا سخت وعید ورته زمونږ طالبان وایي زورنه ورته مونږ تاسو وایو دا دومره سخته زورنه چې راځي معلومېږي دا چې دا قرباني مضبوط شی دی دا واجبه ده خامخا او پیغمبر مبارک په دې کې لس کاله حضور پاک چې مدینې ته تللی مدینې منورې ته یو کال رسول الله مبارک قرباني نه ده پرېښې په دې لسو کالو کې یو کال نه ده پرېښې او کله دوه ګډانه ملال کړي دي نبی علیه السلام یو ځل یې دوه ګډانه لال کړل برګ ګډان لماور او چې کله علالول دواړه ګډان نو دواړه خصیانو تکېدلې چې ورته وایي زموږ بعضې خلک وی په ټکېدلي ګډ او یا وی قرباني وی نه رسئ یو سړي وی اندامونه یې کم دي دا ټوله غلطه خبره ده حضور پاک چې په کومه ګډانو قرباني کړې ده هغه ټکېدلي دا ښه قرباني ده ولې دا څاروي سروبي دا اعلی او دا سروبي نو په دې څاروي قرباني کولی شي بلکې مستحبه ده بیا نبی علیه السلام فرمایلی دی حدیث دی وی د قربانۍ پر ورځو کې د قربانۍ د څاروي حلالولو نه بهترین عمل بل نشته او چې د قربانۍ څاروي د حلال کو نو وینه لا په ځمکه نی پرته چې الله ته رسېدلي او الله قبوله کړي نو بهترین عمل دی د مارو نو چې څوک مالدار دی او صاحب نصاب دی ما تاسو ته تېره جمعه بیان کړی دی هغې قرباني وکړي دا زموږ د مسلمانانو یو لوی شعار دی ګوره زمارونو نو قرباني به کوې انشاءالله العزیز کله به یې کوې څه مسایل خو ما کې تېره جمعه ما ویلي دي د اختر په 3 ورځو کې به قرباني کېږي د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده که په دویمه دې ونه کړه په لومبۍ دې ونه کړه په دویمه وکوه خو د هغې نه پکې ثواب کم او که په دویمه دې ونه کړه نو په 3 ورځ د اختر د نور پرېواته پورې نور پرېوتو نه مخکې به حلالی نو په لومبۍ کې ثواب زیات بهتر په دویم کې هغې نه کم په دریم کې هغې نه کم او که په 3 ورځ هم درنه قرباني پاتې شوه د څه عذر د وجې نه پاتې شوه نو بیا به ورسره څه کې په 3مه پاتې شوه بیا به حلالی نه بس بیا دا قرباني که څاروي دی غشت یې ولال کړي دي نو بس بیا چاله خیراتي ورکړه او که دنه قرباني در باندې واجب وه او تا ونه کړله او د اختر د 3 ورځو نه پس بیا وی چې خو یاره ارمان چې مې کړی څه وی نو پیسې چاله خیراتي ورکړه او ګورې د قربانۍ ثواب نشي لاندې کوي او د قربانۍ چې کم وبال ستا په سټ راغی د هغه وبال نه ځان نشي خلاصولی توبې به ورسره وباسې او استغفار به ورسره بیا د ورځې قرباني کول بهتر دي د شپې په نسبت د شپې هم کولی شي خو مکروهه تنزیهي ده ناغوره ده د ورځې به قرباني کې او شروع به د کم وخت نه کې د اختر د مانځه نه پس چې کوم ځای کې د اختر مونځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې نو چې د اختر مونځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کې او چې د اختر مونځ نه شوې نو قرباني به نه کې یو صحابي حضور پاک مبارک له راغی حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنہ وی دا الله رسوله ما خو قرباني د مانځه نه مخکې کړې ده
وشاتو کشاتو لحم بس وی غوخه دی حلاله دی کړه غوخه د پاره دی وکړه لیس من النسوک فی شیء چې دا الله د طرف نه کم شی هغه نشو دوباره وکړه د اختر د مانځه نه مخکې کچا وکړه قرباني ونشوه دوباره په وکړه البته کم دی خو اختر مونږ نه کېږي لکه په مېرو په باندو کې نو الته کې سار د انور د سار وختیم کول شي اس پروا نشته د اختر ورځ چې داخله شوه نو بیا هم کول شي بلکې علما لیکي وی کده چا ساروی په مېره کې دی او دی په کلی کې دی او دی الته چاته وي چې ما تعالی لکا نو چې ساروی په مېره کې دی الته خدا اختر مونږ نه کېږي نو وختي مولا لالول شي او که یو سړی په مېره کې دی او ساروی په کلی کې دی د اختر مونږ نه کې دی مېره کې دی او ساروی کلی کې دی او چاته وي الا لکا نو دی به الا لاله کې د اختر مونږ شي کم ځای کې چې د اختر مونږ کېږي هغه ځای له اعتبار دی نو رستو بالاله ساروی بیا چې ساروی کله لاله نو بهتره ده چې هر سړی په خپل لاس ساروی لال کی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس ساروی لال کړي په خپل لاس بهتره او که په خپل لاس نشي لالولې یا ولا چل نه وردی یا نشي زړه باندې کمزور دی نو بل تاب وی دي چې مال لال وګورئ دا نیت هم پکې ضروری دی چې د قربانۍ نیت پکې نیت د خپلې ضرورت نشته چې لکه د مراوستا چې دا د قربانۍ نیت کوم کافی ده او بیا چې کله بلې ولا علالی ورې اسنا دا ګورې ذهن کې واچوا اصله چې پلار لا د اختر په کور کې مثلا پینځه سیر یو پلار او سلوري ځامن او پلار لا د اختر جمعات کې نه راغلی بل لورې خور کرته دلانه دی راغلی بل لورې لور کرته دلانه راغلی بل لورې چې تا مبارکوله تلې نه راغلی او یو لورې په کور کې دی او قصاب را وسوي الا لوا د قرباني ګورېو نشوا دی رور لدی اجازت ورکی د مخکنه دی یو رور لدی یا دی قصاب لا یا دی یو رور لدی اجازت ورکی چې زمونږ د طرف نه قرباني وکړه دی وته وي چې کتا سو لیټ شوی زه چلو کوم حکم قرباني نو چې هغه وته وي او کته زمونږ وکیل او قرباني وکړو بیا ټیک تا او کاوی دته نی ویل چې ته قرباني وکا او دې د خپل طرف نه قرباني وکړه قرباني برباد شو بعد وخت پلان دا چلو کی پکور کې سلور کال سلور کسانی او یو کوزه په سعودي کې دی او یو په دوبه کې دی او بار دی او دا پلار ساروی راوالی وي دا ټول مال ټول زامن طرف مالال کو دا قرباني د یوم نشوا دا برباد شو دی به باقاعده هغه دوبه کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازه غواړي دی بدان داغه وکیل کوي هغه ته وایي چې بچي قرباني دلو کم هغه یو کا اب وته وایي چې بچي بالا قرباني وکا نو دا ضرور ده او چې دا کم بچی د سره پکور کی دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي صفه بندي پکې نشتا خو دا بچی به دا پلار وکیل کی چې بابا ته موږ قرباني وکا دا پلار به ته پوسو کی چې تاسو له قرباني کوما دغه څنګه خزه خاون قرباني کوي او خاون د خزه د پاره کوي بس خدای ته صدقه کیږي دا پیسې ستاسو ترتا ته صدقه شوي او د پتاله قرباني کوم نو که خدای وته وي چې او زماره طرف نه قرباني وکا یا خاون ورته وي چې ستانه قرباني کوم هغه وي ښا خو بیا ټیک شو او که خدای ته غږ کړو د خدای طرف نه چاړه کیږي نو د قرباني ونشو د خدای طرف یا به خپل علالول کینیت بکای یا به بل ته وي چې تمال علالکا نو الا به ګورې صحیح کیږي ډیر خلک دلته بل څه کی خطا کیږي ادای چې پلاری او سلور زامنی او پلاری یو قربانی وکي او بیا پیسې د سلور بچو نراوالی راتن کی قربانی کی سیوونی سی په میخه کې او پیسې د سلور بچو نراوالی او سو سره خپل کی پینځه د دم قربانی نشوا غنور مغرق کړل دا غنور قربانی مونشوا قربانی چې کومه عیسی دي دا به یو کس نه په شریکه په دوه کسو به یو عیسی نه نيسي بازیرونه پکور کې پیسې راجمه کی او په شریکه عیسی ونیسي یو نیمه پیسې یو ورور کې نیمه بلکې او په شریک او ایساونی چې ایساره وړي نو بیا په میانس کې نیمه کې کچا دالو به وکړه نو خپل قرباني مغر کړه دا غنور مغر کړه او کچا دا غوخه نیت وکړه چې غوخه خبر اورما نو خپل هم تبا شو دا نور خلق هم تبا کړه غوخه نیت باندې کوي نیت به خالص د الله لپاره کوي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نیت به خالص دی چې دا الله د رضا د پر رضا ذبح کوما بالکل خالص د الله د رضا پر او دا هغه طریقه ده چې ماته پیغمبر مبارک ولکه راواله دا الله د رضا د پر نو دا قرباني شو او که نیت ته د دې چې غوخه به وکم نیت ته د ریا دي چې ما خالق قرباني وکړه دا مې وکړ نیت ته د خودنه دي ورې قصه دې ګډه وړه شو نیت به خالص د رب العالمین د پر کوي
د کافرو دا رواجو چې هغې به د بوتانو په نوم باندې څاروي حلالول، مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم څاروي نه حلالو، مونږ به صرف او صرف د الله د رضا دپاره او د الله په نوم به څاروي حلالو. نو په دې کې لږ سوچ وکئ ښه، که یو پلار مالدار دی او زامن یې ګټه کوي او ټول شریکوال دي، دې وخت شریک دي، خو د هر چا پونچي جدا ده، سبا ټول بیلیږي نو هر یو وایي چې دا خو زمۍ څه ده، دا به بیلو. پلار ورته وایي چې ټوله راوړی ما سره به پرته یي، زه به اختیارمند یم، زه به لګوم، زه به سبزي غوښه راوړم او که سبا تاسو بېلېدی خپله خپله حصه به در کوم. نو ګورې بیا چې د هر یو دوی حصه ৭۶,۰۰۰ روپۍ ته شپږ او یو دوره چې د هر یو بچې به قرباني کوي چې بالغان دي، په نابالغه نشته. نو دې کې لکه تمارونو احتیاط وکړئ ګورې په دې څیز کې. او چې بیا څاروی لالوې نو بهتره طریقه دا ده چې مخ وله قبلې طرف ته کا او لاس پې وله وتړه، څاروي سره به هم ظلم نه کوې، چاړه به ورته ښه مضبوطه تېره کړې او په ښي لاس باندې یا په خپله او یا هغه قصاب وکیل که چې ته زمونږ د طرف نه د دې ۵ شپږو د طرف نه ته وکیل شوې او ته زمونږ د طرف نه څاروی لال کا، او یا دا یو زوی چې ورته ولاړ دی دا وکیل کا، یا پلار د ټولو طرف نه دی وکیل شي چې دی حلالومه او چاړه به ښه مضبوطه راکاږې او زر به چاړه راکاږې چې څاروي زر دمه شي او په اسانه حلال شي. او څه به وی دا حلالولو په وخت کې بسم الله والله اکبر، رسول الله مبارک دقه فرمایلی بسم الله والله اکبر واو سره، او که بسم الله الله اکبر وی کافی ده، که صرف بسم الله دی وی کافی ده، که صرف الله اکبر دی کافی ده. زمون خلق تکبیرات تشریق وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. ټیک ده یو مستحب ذکر دی، خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشته. ٹھیک ده کدی اوه نو ذبح دی اوشوا قربانی دی اوشولا، ولیکن د ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایي. که اوس اماله یو زنانه دی یو خور ده، الله دې ډېره زیاته خوشاله کړي، ببار ملکې ده، نو هغه کله کله مسلو تپوسونه کوي، نو وختي امانه د مسلې تپوس وکړه او راته ویې زه به بیان اورم هره جمعه اوري. د هغې تپوس داسې تاسو ته هم ویم چې کوم سړی ډېر مالدار دی، لکه یو سړي سره یو 2 کروڑ روپۍ دي، 1.5 کروڑ روپۍ دي، نو دا به یو قرباني کوي که 2 به کوي 3 به کوي. یا یو انسان د اربونو مالک دی، یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند د طرف نه مال پاتې دی، خاوند یې مړ شوی دی یا پلار یې مړ شوی دی، لور ته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2-3 کروڑ روپۍ دي، نو دا به څه کوي؟ دا به یو قرباني پې واجب ده. که یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک وي نو واجب پې یو ده، البت په مستحبه طریقه ډېرې کولی شي، لکه رسول الله مبارک 2 ګډان حلال کړي دي، یو واجب دی او یو زیاتی. نو که یو انسان کوي نو یو دی په طریقه د واجب وکړي، یو د نفلی وکړي، بله د نفلی وکړي، خوښه خپله ده، که هغې وکړې ښه کوې نه کړې څه ګناه پې نشته. او زه خو یم یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره وکړي، دا مالداران چې دي حضور پاک له وکړې نیت پکې دا وکړې چې دی دا د پیغمبر مبارک د الله دپاره ذبح د الله دپاره وي خو د پیغمبر مبارک د طرف نه شوه، نو غوښه یې په خپله هم خوړی چې د خپلې قربانۍ د غوښې مثال یې مور پلار دپاره وکړې ذبح د الله په نوم، او مور پلار دپاره وکړې دا د پلار دپاره کوم، دا د مور دپاره کوم، پلار مور دې وفات شوي دي نو دا د هغوی دپاره کومه وکړه چې مور پلار ته دې ثواب ورسېږي. چې کوم مالدار خلک وي نو په یو ګډ اکتفا مه کوئ، ټیک ده واجب یو دی خو زیات هم کولی شي. رکوټې څاروي مه غشتی شي، ما درته ویلو چې عمر یې 2 کالې او غټ څاروي مه غشتی شي، او په رکوټې ګډ چیلي کې یو قرباني کېږي، ګورې 2 پکې نه کېږي، او په میخه کې او په کټا کټي او په غوی کې 2 کسان شریکېدی شي، که رکوټي وي او که غټ وي نو پکې که شریکېدی شي. بعض خلک وایي 3 او 4 شریکېدی شي په رکوټي څاروي کې، یعنې کټي کې یا په رکوټي سخي کې چې 2 کالې نه، چې 2 کالو ته عمر ورسېد 2 هم شریکېدی شي، په یو ملالیدی شي، په 3 هم کېدی شي، په 4 په 5 په 6 په 9 هم کېدی شي، دا پکې څه خاص فرق نشته دی. بیا چې حلاله کې نو بعض خلک پکې یو چل کې اکثر د شریکي په قربانۍ کې یو یاره د مور خپې مې خوږېږي دا 2 خپې به پکې زما شي، به ویې لکه زما د مور سر ډېر کمزوری دی نو دا مازغه به هغې له یوسمه، بل وایي یاره زما نیا چې ده که نه د هغې اینه لږه غوندې کمزورې ده، دا اینه به پکې هغې له یوسمه. نو دا نور غریبانان خو د غږ نه شي کولی شرم د وجې نه خوړې یې نه ګورې، درته ګورې صفا خبره کومه له د یو نی، نو داسې مه کوې بالکل داسې. که د ټولو زړه وي او دا خپې د سره د یو کس وي نو بیا ټیک ده، که د ټولو زړه وي او دا سر به د سره یو کس ته ورکو نو بیا ټیک ده، که د ټولو د زړه نه وي او وایي چې هلکه د اینه به د سره یو کس ته ورکو نو دا بیا ټیک ده، خو ما ته پته چې زړه نه وي، زه راته صفا خبره کوم
دا ما اورېدلې دي یو کس د سر خپې یوړې وایي د ما د نیا خپې خوږېږي راکړه چې هغه یوړی نور وایي وایي دا اوس ال دی وایي زمونږ نیا نشته ته وایي د هغې خپې نه خوږېږي ته بل ویلې زمونږ د مور خپې نه خوږېږي زه مې دا اوس څه کې قصه دې تباه برباد نو دا له نیک ورې نو هر یو شی اووه ځایه که اووه سي وي که څلور وي نو هر یو شی څلور ځایه کا او ښه په طریقې څلور اووه ځایه کا او زمونږ پښتانه بیا ډېر زبردست کار کوي یو ماشوم ته وایي مخه خوا کا اواز وکړه دا د چا دا د چا ګېډو ګیلروب کار پکې وي ښه په تله باندې تقسیم وکړه او خشته مدېدار هسې نه چې کوم پکې زوره وړي هغه د قیمې خشته غوښه مخه خپل طرف ته ور واچوي دا کور ته یوسه او غاډو کې مټو کې بشیرجان ته ور په غاړه کې چې دا ستا غوښه ډېره ده وډوکې دې کم دي او ته پکې دا ډوکې وخورئ نو زمانونو بیا چې کله حلال کې غوښه دا شوه سرمن قصاب لپا قصابه کې ورنه کې د سرمن قاسم سر خوړلی دی چې د خدای شان دی چې د قربانۍ ورځي چې سرمنې اردان شي دې مولیانو ته د خلکو چل جوړ کړی لکه دا سرمنې مولیانو له ورکول نو هغه پروس کالو کابل کالو نو هغه سرمنې خو چا نه اخېستې بلکل مولا لی راوړه استاد یې وایي دا سرمن والا وایي مور دې پکې ونغاړه مور دې پکې ونغاړه چې نور کله قیمت کوو نو په خپله به دې خرڅوله ما له دې نه راوړه او چې اوس پیسې نه کوي ما پسې راځغلی وایي مور دې پکې ونغاړه نو اوس خبره داسې ده چې سرمن د قربانۍ به په اجرت کې قصاب نه دی قصاب اوسه خو خیر په اجرت کې به نه ورکړي چې دا واخله او دا اجرت شو بالکل به نه ورکړي سرمن نقد ځان له په استعمال کې راوستی شي ځان لته لمسې جوړه جوړ کا ځان لته بورقه جوړه کا اسم نشتا او که نقد سرمن چاله خیراتی مورګه ورکول شي مالدار له مورکول شي او غریب له مورکول شي نقد سرمن خو نقد سرمن جمعات ته بنا ورکه جمعات باندې نه کېږي ګوره چا غریب چا انسان به مالک کې چې دا والا که غریبي کمالدار او که سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به پیسې مالدار لنه ورکه بیا به خامخا غریب له ورکه نقد سرمن مالدار له ورکو شي غریب له خو کچې دې خرڅ دې کړه نو پیسې به بیا خامخا غریب له ورکه بیا به مالدار لنه ورکه زوی لولا او پلار نکل نشي ورکول غریب له ورکه دا پیسې او زمارونو یو بل خبر وکم مولا لبا د سرمنې پیسې په اجرت ته امامته کې نه ورکوي اسه ولا ورکه خیراتی هو کته وته دا وی چې د سرمنې در کوم مال امامتي کاوه نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي دا بیا ناروا دي هغه وخت چې کومه حاصل کړي نو ټوله وخت په خپل خپلې شي ذکر رسول الله مبارک او حدیث کې ویلي چې کلوه وادخروا چې دا تاسو خو ذخیره هم کې یو کال پابندی لګولې و چې درې ورځې نه زیات به د قربانۍ غوښه نه خوري او بیا هغه حکم منسوخ شوی دی نو که ټوله غوښه په فرج کې سنباله او ټوله خوري نو قربانۍ ته په نقصان نه رسی خو زموږ فقهاو لیکلي دي چې درې ځایه کا یو عیسا په خپل او خرو په خپل بچو باندې دی وکړه ځان له چولم چې فرج کې مې خو دې شي یو عیسا مسکینانو فقیرانو غریبانو لور چې قرباني نه کړي او یو عیسا خپل رشتہ دارانو لور کا دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې ښودلې ده نور که ټوله قرباني دې مساتله نو څه فرق پې نه پرېوځي ټوله دې ځان سره کېښوده نو فرق پې نه پرېوځي د قربانۍ د څاروي هغه چې کومه رسۍ ده اب هم خیرات کې کم زل پې د پاسه پروت دی اب هم خیرات کې او که قربانۍ د څاروي واخېستو پی کولو پی به ترې نه هلې یخې اوبه به راوالې په غلاس به راته رمتیا کوه نو هغې سره هغه پی کلک شي او غلاس دړ نه کوي او که ډېر څاروي تنګ و پی دې بالفرض واخېستله نو یا خداو که چې هغه پی واپس دې څاروي ته په بوسو کې واچوه چې ویس کي او یا غریب له ورکه او صدقه او خیرات یې کا خو په خپل استعمال کې به نه راولې دویمه خبره دا کومه چې بعضې وخت کې په دې سرکاري منډۍ کې یا یو انسان یو ځای وقف مختص کړي او کری یې چې ماله به دونه څاروي چې اخلي خرڅ کې نو ماله به دونه پیسې راکړي دغه ټیکس ته یا د اجارې د پیسو ته سترګې ورې خړې نه کړي دا ګناه ده ځکه هغه ورته یو ځای وقف کړی دی که سرکار دی او که بل څوک دی او هغه د هغې اجاره دي په یو شکل کې په یو ټیکس شکل کې نو خلک څه کوي وي هلکه بس وي په 1 لک شو مازدیګر به یې کور کې راکړي اوس یې بوځه نو هلکه ولې ظلم کوې زیاتې مه کوه که په لاره کوڅه کې دې واغېسته نو منډۍ والا هم ظلم کوي چې خلکو پسې په لارو کوڅو کې زموږ د دې مقبرې پورې ګرځي او چې څوک یې خرڅ کړي پیسې راکوه نه ستا حق هغه دی چې کوم ځای کې ستا منډۍ ده هغې پورې ستا حق دی منډۍ نه بس ستا حق نشته نو په دې څیزونو کې زمارونو لږ یو پټې احتیاط وکړئ ښه او د الله د رضا دپاره وکړئ نیت د غوښو مه کوئ او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده نو دا ورځ باندې دا قرباني وکړئ په دې 3 ورځو کې الله پې خوشحاله کړئ بل تاسو ته ما د رجوع ویلي که ستاسو یادي
نو د عرفې د ورځې روژه ما خو وې د لسو کې چې وسم کېږي 19 خو د عرفې د ورځې روژه د 19 په دې کې ډېر لوی ثواب دی حضور پاک فرمایي چې د عرفې د ورځې په روژو کې الله پاک د یو کال مخکنو یو کال وروستنو ګناهونه په الله معاف کوي نو زمونږ د نهر ورځ د عرفې راځي ښه ډېر خلک تپوس کوي سعودي سره وکړو که نه د خپل ملک دی الحمدلله زمونږ باقاعده اعلان د اختر شوی دی د چهارشنبې په ورځ باندې اختر دی حکومت هم د اعلان کړی دی او چې کوم زمونږ نورې کمیټې دی هغوی هم د اعلان کړی دی نو د نهې په ورځ باندې د عرفې ورځ راځي د نهې په ورځ باندې روژه ونیسئ ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی او بیا به تکبیرات تشریق شروع کېږي مختصرا درته ووایم د عرفې د ورځې د سحر مانځه پسې به تکبیرات تشریق شروع کېږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد لږ د امامانو منځ کې سره کوټ اختلاف پکې شته هغه به وغورځو مونږ به دا ووایو چې زنانه دې م وایي هر فرض مانځه پسې خو پټ دې م وایي او سړی دې هر فرض مانځه پسې وایي خو پټ دې وایي فرض پس ښکاره دې وایي په زوره دې وایي سړی به په زوره وایي هر فرض مانځه پسې او ښځه به پټ وایي او یو ځل په زوره ویل د سړي دپاره او یو ځل د ښځې دپاره پټ ویل دا واجب دي که وی نه وي ګناهګار به شي دو ځلم ویلی شي او درې ځلم ویلی شي او دا تکبیرات او د اختر مانځه پسې واجب نه دي هسې مستحب دي که څوک یې وایي دا به کله ختمېږي دېرشتو منځونو پسې دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفي مسلک دی او دا مفتابهي دی یعنې د اختر د څلورمې ورځې د مازدیګره پورې ختمېږي نو کال کې دا یو شی راځي همیشه خو نه نو انشاءالله په دې باندې به مونږ تاسو عمل کوو که خیر انشاءالله رضیده زما وروڼو ډېر خلک نن سبا لیبرل خلک راوتې دي زړه مو پوخ شو په یو جمعه کې راته د هغوی یو خبره دې فیسبوک او دې نیټ لوی غم جوړ کړی دی پکې به نه یو لګیا به یو نن سبا بیا لیبرل خلک هغه خلک چې هغه ځان دینداره ګڼي او په منځ کې د دین دشمنان دي هغوی په فیسبوکونو باندې لګیا دي یو څوک کمنټسونه ورکوي یو څوک لګیا دي په فیسبوک لګیا دي وی قربانۍ ته څه ضرورت دی دا لکونه روپۍ او کرونونه روپۍ او روپینو روپۍ برباد شي وی دې په دې د غریبانانو له ولې نه ورکوي ګوره زمانونو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمني دا غریب له ولې نه ورکوي چې دا قربانۍ کوي بیا خو به حج له څه دی حج له مزه دا پیسې هم غریب له ورکوي بیا خو به چې عمرې له مزه عمرې له څه دی دا پیسې غریب له ورکوه نو زه به درته بیا به وایي جومات هم مه جوړوه کور مونځ کوه دا پیسې غریب له ورکوه خبره خلاصه کور مونځ کوه جومات ته رسېدل جومات جوړی ته په کروڑونو روپو په جوماتونو لګې بس کور جوړوه که نه څه ضرورت دی چې جوماتونه جوړی هېڅ ضرورت نشته دا به وایي کور مونځ کوه بیا به وایي مدرسې ته هم ضرورت نشته بس آنلاین درسونه کوې که نه دومره کروڑونه روپۍ پې ولې لګوې دا خو نه وی چې کالج ولې جوړوه په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وی چې یونیورسټي ولې جوړوه دا پیسې غریب له ورکه په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وی چې پبلک سکولونه مه جوړوه او په دې ډېرې پیسې لګي دا غریبانان له ورکه او آنلاین درسونه کوې دا خو نه وی چې پرون دې د دوی وادو او په هغې دې 50 لک او 60 لک روپۍ ولګولې دا پیسې به دې غریب له ورکړې وې دا ولې په دوی په واده باندې لس ګډانه لال کړې او درې میخې دې لالې کړې او بلا روجې دې پخې کړې او شادي حال کې دې بلا پیسې ورکړې او لور دې بلا کالي وکړل او د دنیا جوړې جامې یو جوړه دې په یو لک روپۍ په 2 روپۍ واغېسته او لونه له جامې او رشته دارانو له جامې ټول له جامې اخلي څه ضرورت دی دومره ګرانې پیسې چې لګې دا پیسې په غریبو نه تقسیمې دغلته نه ګورې دین ته سترګې خړې کړې بیا به دې منظور هم مه کوه ولې په مونځ هم ستا لوی تکلیف تېرېږي د دې مونځ په ځای باندې لاړ شه او چې د مزدوري وکړه هغه طاقت هغې کې ولګوه او هغه پیسې راوله غریبانانو له ورکړه دا څه خبره ده د غریب حق که ته غریب له حق ورکول غواړې نو ته مالدار یې تا ته زکات شته وله ورکړه غریب له حق ورکول پکار دی تا ته صدقه فطر ویل شوی دی صدقه فطر ولا ورکړه غریب له حق ورکول غواړي نو شریعت تا ته صدقه ورکړه نفلي صدقه ورکړه رور له ورکړه خور له ورکړه میراث کې خپل حق ورکړه لور خور له کنه هغې ته د غریب حق نه د ګاونډي حق پتا لازم دی ورکه کنه او اکثر دا خلک کارخانه‌داني کې دا خبرې کوي نو په کارخانه کې دا مزدوران لیبران چې تا سره سار نمازدیګره پورې ډیوټي کوي څونه بونسونه دی ولا او چې ته وایې چې غریب له ورکومه نو ته چې په لینډ کروزر کې ګرځې او د شپېتو د 1 لک روپو په ګاډي کې ګرځې نو د 50 لک روپو ګاډي کې وګرځه کنه دا باقي غریب له ورکه کنه برباد بشي د پیغمبر په سنت عمل کوا د پیغمبر په طریقه عمل کوا زه خپويږم نه پیغمبر خپويږي ځکه مسلمان یم خو زه په دین کې خپل عقل نه چلوم زما عقل بسي یو سړي سره نقد رقم نشته یو ونیمه توله سونه ده لیکن सोने का बकाया रकम कुछ कर्ज बाकी है कद सर नूर इसम नहीं सिर्फ ये वनीमा तोला सोने 13 जुम्मा मावेल कुर्बानी पे वाजिब न दा कि ऊनी मोतवरसी की अला कुर्बानी वाजिबेगी अलबत्ते यो सड़ी सर यो तोला दा او د سره نقد پیسې دي یا تجارت سامان دي
یا دویم پورې دی د حاجت نه زیات دی نو بیا په د باندې قربانی واجبېږي. ګورئ میرے پاس حکومت کا فنڈ جو مجھے دیتا ہے 3-4 ماہ بعد ملے گا میرے قبضے میں اس کے دسر نشتا نو پتا قربانی نشتا کہ اس دسر سے نشتا رہی